چې کله سړی په ډوډۍ باندې بسم الله ووایي شیطان وی زما برخه دې ورکه کړله ما خو ډوډۍ کې اراده وه خو چې بسم الله دې ووي نو ماله دې برخه په ډوډۍ کې ورکه کړله او چې رستو دې پسې الحمدلله ووي نو رزق به دې الله نور پراخه کی نور به دې الله رزق سیوا کی چې کله بنده شکر ادا کوي چې الله ورله څه ورکړي په دې باندې صبر کوي او د الله شکر ادا کوي نو مؤمن کې به دوه صفتونه وي یو صبر او یو شکر چې مؤمن کې دا دوه صفتونه وو دا مؤمن به چرې ناکام راده شي چرې به دې ناکام راده شي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ موسی علیہ السلام ته الله وی دې قوم ته دی وایا څومره لوی لوی احسانات مې پې کړي د فرعون په شان سړي نه مې دی بچ کړل وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ هر کله چې وویل موسی علیہ السلام خپل قوم اذکروا نعمت الله چې یاد کوي احسان د الله علیکم پتا سبحان کله اذ انجاکم من آل فرعون کله چې اخلاصې درک تاسو ته د فرعونیانو یصومونکم سوء العذاب چې رسول به تاسو ته سخت عذاب ویذبحون ابناءکم ذبح کول به زامن ستاسو ویستحیون نساءکم او ژوندی به پرېښودلي لوڼه ستاسو دا څومره سخت د سړي په مخ کې د سړي بچې ذبح کول دا څومره لوی امتحان دی او لوی ازمایش دی خو الله چې څه وغواړي نو هغه کېږي د مونږ د مخلوق نظریه دې ته پرې نه وتله په دې مونږ ونه رسېدو مونږ د مخلوق نه یره کوو مخلوق نه یره مه کوه چې څه الله غواړي هغه به کېږي نو ده به هلکان علالول او په کم کال چې به هلکان علالول په هغې کال موسی علیه السلام الله پیدا کو د فرعون په کور کې الله پرورش وکړي الله چې څه غواړي هغه کېږي نو په هغې کال موسی علیه السلام پیدا او الله بیا پرورشم د فرعون په کور کې الله لوی کړ چې زه تا ته وښیمه ته هلکان علالی دته نجومیانو ویلي و چې یو کس په پیدا کېږي موسی علیه السلام متعلق ورته خبرداری ورکړې وه نو هغه الله پیدا کو او د هغه په کور کې پرورش وکړو او د هغه نه بادشاهت او حکومت واغست او خلق یې د هغه د غلامۍ نه خلاص وفی ذالکم په دې ټولو خبرو کې بلاء امتحان و من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه عظیم ډیر لوی امتحان و استأذن ربکم هر کله چې خبر درکو تاسو ته رب ستاسو څه درته ویله ان شکرتم لازیدنکم الله وایي که شکر ادا کوئ زه به یې سیوا کوم ولئن کفرتم او کو کفر کوي نو ناشکری کوي نو ان عذابی لشدید بیا زما عذاب ډیر سخت دی نو ځان کې د شکر صفت الحمدلله سو کوئی حالت څنګه دی وای الحمدلله ډیر ښکلی دی نو که ښکلی نه یې ته وایې الحمدلله پرشتي پې امین وایي یا الله دا حالت وله ښکلی که او چې ښکلی ته وایې مړه خو څه وخت یې تېرېږي نو فرشتي وی آمین یا الله ښکلی دی او دی ښکلی نه ښکاره کوي دقه